اشواني جان د کرونا وایرس له امله په امبولانس کې ساه ورکړې ده ځکه چې د کورنۍ هسپتالونو ته منت زارۍ وکړي چې د پلار په هسپتال کې داخل کړي خو چا هم داخل نه کړو. د هندوستان په سرخار نوې ډیلي کې د وبا له وجې دا روستې مړې وو او دا مړې د دې څرګندونه کوي چې ښار کې د ناروغانو د درملنې څومره کمې دی. د اشواني 20 کلنه لور کشش جان وای سرکار د دوی لپاره څه هم نه کوي. دا وای د سرکار لپاره یوازې د یو تن په ملک کې کمیدل دي. I have lost my father. ما خپل پلار بایللو، هغه زما لپاره هر څه وو، هغه زما دنیا وه، دوی ته هیڅ معنی نه لري. د کاروباري تن اشواني جان رور ابیشک اف پی خبري ادارې ته ویل دي چې دوی ټولو هسپتالونو ته ټلیفونونه کړي وو خو یو هسپتال هم 45 کلنه اشواني داخلولو ته تیار نه وو. حالانکه مقامي حکومت چې خپل یو اپلیکیشن جوړ کړی دی په هغه کې داسې ښودل شوي وو چې د کووډ 19 ناروغانو لپاره په هسپتال کې مناسب ځای شته خو دا غلط معلومات وو. د اشواني جان کورنۍ اوس هم په دې انتظار ده چې د کورونا ټیسټونه یې وشي خو د نوې ډیلي سرکار وایي یوازې د هغو خلکو ټیسټونه کوي چې څوک د زیات خطر سره مخ وي. په نوې ډیلي کې 1200 نه زیات خلک د کووډ 19 له وجې مړه شوي دي او هره ورځ د 1000 نه زیات کسان ناروغه کیږي. مردخانې د مړو ډکې شوي دي او شامشان ګاټونه چرته چې هندوان د خپل مړي روستي مذهبي رسومات ادا کوي هغې کې هم مړي په لمبر کې پراته دي. د نوې ډیلي ځینو چارواکو اف پی خبري ادارې ته ویلي دي چې د سرکار لخوا د مړو ښودل شوې شمیره د اصل شمیرې نه 2 چنده کمه ده. د هسپتال لخوا د علاج نه د انکار په وجه د مړه شوي کسانو د خبرونو او کیسو نه د هندوستان مطبوعات ډک دي. یوه حامله دارې ښځې د هسپتالونو په لټولو کې ساه ورکړې او یو 78 کلنه چې د وینټیلیټر لپاره یې د نوې ډیلي های کورټ کې درخواست جمع کړی وو عدالت چې د کیس د اوریدنې لپاره لا منظورولو چې هغه ساه ورکړه. هندوستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 9000 کسان مړه شوي دي او د 3 لکو نه زیات نور ناروغان شوي دي. اف پی خبري اداره لیکي چې په ښار کې په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې د شاوخوا 10,000 کسانو علاج کېدلی شي خو د نوې ډیلي سرکار ویلي دی چې د جولای د میاشتې پورې به دوی ته د 80,000 پورې د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای ضرورت وي. سومن ګولاټي تور لګوي چې د علاج لپاره ورنه ډېرې پیسې غوښتل کیږي او دا چې سرکار خپل سیاست کوي. د سومن ګولاټي پلار د کرونا وایرس له امله ناروغه دی او په دا وخت په هسپتال کې د هغه علاج کیږي. زه ډیره پریشانه یم. دا د لاک ډاون د ختمولو مناسب وخت نه و. کوم وخت چې د کرونا وایرس پیښې کمې وې نو دوی لاک ډاون اعلان کړی وو خو اوس چې پیښې ډیرې سیوا شوې دي نو دوی هر څه کولا وهي. ولې موږ وژل غواړي؟ د میرر ناو ټي وي چینل د خبر تر مخه په نوې ډیلي کې 15 شخصي هسپتالونه د کرونا وایرس د ناروغتن په خپل هسپتال کې د داخلولو نږدې 5250 ډالر فیس اخلي. د نوې ډیلي وزیر اعلی اروند کجریوال د ناروغانو د علاج لپاره د ځای د نشټوالي او د زیاتو فیسونو اخیستلو په اړه په شخصي هسپتالونو تور لګوي. हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी उस कमी موږ په نظام کې د ستونزو او نقصونو معلومولو هڅې کوو او کوشش کوو چې دا لرې کړو او دا چې په راتلونکو ورځو کې نور خلک زیانمن نشي. دا منو چې موږ بې عیبه نه یو، هر څه سم نه دي. زموږ په نظام کې نقصونه موجود دي خو داسې هم نه ده چې هر څه خراب دي او ډېرې هلې ځلې کیږي. زموږ ډاکټران، زموږ نرسانې، زموږ سرکاري افسران او پولیس ډېره خواري کوي. सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं. ماهران په ښار کې د کووډ 19 د مخنیوي لپاره په حکومتي هلو ځلو نیوکې کوي. پبلک هیلث فاونډیشن انډیا کې د وبایي مرضونو ماهر ګریدار آر بابو وایي د نیوزیلند مثال موجود دی. په اولنو ورځو کې هر څه کابو کړل، اوس هلته حالت ښه دی ځکه چې کله کیسونه زیات شي نو بیا حالات کابو کې راوستل ګران شي. Now the focus is on Delhi. And Delhi also دا وخت ټوله توجه په ډیلي ده او ډیلي کې هم داسې ښکاري چې وسایل د ستونزو د قابو کولو لپاره مناسب دي خو مسله زیاته د انتظام او خپلمنځي همکارۍ ده. وړاندې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې د کرونا وبا پیښې په جنوبي ایشیا کې سیوا کیږي. دا وخت په نړیواله کچه د کرونا وبا نه د اغیزمن ملکونو په نوملړ کې هندوستان په 4م نمبر دی او پاکستان په 15م نمبر دی. په دواړو ملکونو کې د وبا د لاسه د ناروغانو او مړو شمار په تیزۍ سره زیاتیږي.